بسم الله الرحمن الرحیم. امام ترمذی رحمه الله تعالی په خپل سنن کې یو حدیث را نقل کړی دی. وایي چې علي رضی الله تعالی عنه ته یو وخت یو غلام راغی او ورته ویې فرمایل: یا امیر المؤمنین انی قد عجزت عن کتابتي فاعني. وایي ای امیر المؤمنین زه خپل د کتابت د پیسو نه عاجز یم، نو ته زما سره کومک وکړه. محترمه، مکاتبه یا کتابت دې ته وایي چې یو غلام راپاڅي خپل د مالک سره دا خط ولیکي او دا اتفاق ورسره وکړي چې زه به تا ته دومره پیسې درکوم. مالک ورسره دا خبره ومني او کله چې دا پیسې وایي تا ته زه درکړم نو زه به ازاد یم. دې ته مکاتبت ویل کېږي. نو دې غلام هم خپل د مالک سره مکاتبه کړې وه او بیا دا پیسې نشوي ادا کولی. نو علي رضی الله ته د کومک دپاره راغی چې ته کومک را سره وکړه. نو علي رضی الله تعالی عنه هغه ته وفرمایل چې الا اعلمک کلمات، ایا زه تا ته داسې کلمات نه درښیم چې علمنیهن رسول الله صلی الله علیه وسلم، چې هغه کلمات ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم را ښودلي. یعنی عام کلمات نه دي او عامه دعا نه ده، بلکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خولې نه دا خبره راوتلې ده. او دای هم راته ویلي و چې ان کان علیک مثل جبل صیر دینا، که چیرته په تا باندې دومره قرض لکه جبل صیر، د صیر یو غر و، که د دې غره په اندازه باندې په تا باندې قرض نو بیا هم الله رب العالمین ستانه ادا کړي. څومره غټه خبره ده. خو محترمو، د دې نه مخکې چې زه تاسو ته دا کلمات وایم او دا دعا درته وایم، دا ډېره مختصره دعا ده او ډېره جامعه دعا ده او انسان باید همیشه ووایي. د علي رضی الله د دې معاملې نه چې هغه د دې غلام سره وکړه یو دوه عظیمې فایدې به راوباسو او ذکر به کړو. دا ډېرې مهمې فایدې دي. اوله فایده دا ده چې ګوره علي رضی الله ته چې کله دا غلام راغی او د پیسو مطالبه یې ورنه وکړه، سوال یې وکړه چې څه کومک را سره وکړم. نو علي رضی الله هر څه کولی شو، د هغه ته دا کولی شو چې هغه ته پیسې ورکړي او دغه سړی نه ازاد کې. خو دا کار علي رضی الله ونه که، بلکې راپاڅېده او دا غلام خپل مستقبل ته متوجه که او یو داسې کار ته متوجه که چې په هغه باندې د دې غلام مستقبل جوړیږي. او دا ډېره مهمه خبره ده. د دې وجې نه نن سبا خاص کر چې کله موږ خپل په ښارونو کې ګرځو، په خپل کلو کې ګرځو یا په خپله علاقه کې ګرځو، کله چې مسکینان ووینو یا ماشومان ووینو چې هغوی سوال کوي یا محتاج خلک ووینو، نو د دې په ځای باندې چې موږ 10,000 15,000 20,000 30,000 ورکو، باید یو داسې کار ته متوجه کو چې هغه باندې د دې انسان یا د دې محتاج مستقبل ښه شي. مثال طور تا یو ماشوم ته 10,000 ورکړې، صحیح ده، یو څو ورځې به دا ماشوم په دې 10,000 باندې خپل زندگی تیره کړي، خو یو څو ورځې وروسته به بیا هغه یو دغه به سوالي. خو که چیرته دا 10,000 ته راواخلې او د دې ماشوم په تعلیم باندې ولګوې، یا دا 10,000 راواخلې او دا کم مسکین او کم غریب چې دی دا 20,000 30,000 چې ته ورکوې دا راواخلې او په یو داسې کاروبار باندې د دې ماشوم او د دې غریب دپاره ولګوې چې په هغې باندې دا غریب خپله بیا مشغولیږي او هغه خپله پیسې ګټي او دا د هغه دپاره یو تجارت او یو د رزق یو ذریعه جوړه شي، نو دا به بهتر یو که دا چې هغه ته دا 20,000 دا 30,000 ورکې. نه، بهتره دا ده چې د هغه مستقبل ور جوړ کړي. دا ډېره مهمه خبره ده زما ورونو، چې زمونږ تجاران خاص کر هغه خلک چې هغه د غریبانانو سره ښه کوي، دې خبرې ته باید ډېر متوجه شي. د دې په ځای باندې چې د یو چا سره د 10,000 20,000 30,000 کومک وکړي، دا زه نه وایم چې ته کومک مه کوه، نه، هغه هم وکړه، خو د مستقبل سوچ او هغه بې احتیاجه کول په مستقبل کې چې نه تا ته محتاج نه بل ته محتاج، دا ډېر اولا او افضله دی د دې نه چې ته هغه ته یو 10,000 20,000 او 30,000 ورکې. دویمه عظیمه فایده په دې حدیث کې دا ده چې علي رضی الله تعالی عنه دا غلام د الله رب العالمین طرف ته متوجه که. او دا ډیره مهمه ده چې د انسان تعلق باید د الله سره جوړ شي. علي رضی الله ورته وفرمایل چې لسان الحال د هغه دا وویل، یعنی په خوله خو نه دي ورته ویلي، خو لسان الحال دا ورته ویل چې زه عاجز یم، ما سره هیڅ شی نشته، ته ولې د الله نه غواړې؟ هغه ذات چې د هغه په لاس کې هر شی دی او هغه په هر شي باندې قادر دی او هغه خپل د بنده دپاره کافي دی،
الیس الله بکاف عبده، ایا الله خپل د بنده د پاره کافي نه دی بلکې کافي دی. نو ته د الله نه وغواړه، د دې په ځای چې د بل چا نه غواړې سوال کوې او هر چا ته ځان ذلیله کړی. نه، دا مه کوه، د الله نه وغواړه، الله به تا ته درکړي. نو دا دوه عظیمې فایدې دي، اگر که په دې حدیث کې نورې فایدې هم شته. نو علي رضی الله عنه ورته وفرمایل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کلمات ما ته راوښودل: اللهم اکفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. ای الله، دا ډیر لنډ کلمات دي خو معنا یې اوس تاسو واورئ، ډیره مهمه معنا یې ده، ډیر غټ مطلب پکې پروت دی. ای الله اکفني، تما کافي که، بحلالك، ستا په حلالو باندې، عن حرامك، ستا د حرامونه. څه مطلب؟ مطلب دا چې دومره حلال راکه چې زه ستا د حرامونه پکې منع شم. څومره مهمه خبره ده. او بیا یې دلته حلال ویلي، دا نه دی ویلي چې یا الله ته ماته حلال رزق راکه یا حلال پیسې راکه، نه، حلال مطلق ذکر کړی دی. او دې کې ټولو حلالو ته شمولیت دی، چې مطلب هر شی چې حلال او په مقابل کې بل حرامي، نو ته مې د حرام نه بچاو که او حلال په مقابل کې راکه. ډېره غټه خبره ده. یا څوک په زنا کې اختی، نو چې دا دعا کوي معنا یې دا ده چې یا الله د زنا نه مې بچاو که او واده راکه چې هغه حلال کار دی. یا یو څوک د لاس شهوت کوي، په لاس باندې خپل شهوت پوره کوي، عفوا، نو هغه دا دعا کوي معنا یې دا ده چې یا الله د دې حرام کار نه مې وساته او حلال کار په مقابل کې راکه چې هغه واده دی. یا یو څوک په یو داسې ځای کې مزدوري کوي چې هغه حرام ځای، نو چې کله دا دعا کوي معنا یې دا ده چې یا الله د دې حرام ځای د مزدورۍ نه مې وساته او یو د حلاله مزدوري را په نصیب که. داسې هر شی، او ډېره مهمه خبره ده. دویم شق د دې دعا او د دې کلماتو دا دی چې واغنني بفضلك عمن سواك، او ای الله ستا په فضل باندې مې د بل چا نه مستغني که، یعنې ته مې بل چا ته مه محتاجه کوه ستا نه بغیر. او دا ډیره عظیمه خبره ده، ډیره غټه خبره ده چې ته صرف او صرف الله ته احتیاج یې. ځکه بنده ته احتیاج ذلت دی. نو چې کله ته الله ته یوازې محتاج یې، نو ته عزیز یې، ته عزتمن یې، ستا عزت په ځای باندې پاتې. نو چې کله الله رب العالمین تا ته عزت هم درکې او حلال رزق او حلال شی هم در په نصیب کې، نو د دې دا معنا ده چې ته بادشاه. نو دا دعا مه هېروه او همیشه کوه. په سجده کې کوه، چې روان یې کوئ، د مانځه نه وروسته یې کوه، هر وخت چې د دعا ته زړه کېده دا دعا کوه. هم به د قرضونه ادا شي او هم به عزتمن درنه جوړ شي.